پاکستاني هیکرانو د افغانستان د مخکني حکومت کارکونکي په نښه کړي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. فیسبوک وایي چې له پاکستان څخه یوه ډله هیکرانو په افغانستان کې هغه کسان په نښه کړي چې د افغانستان پخواني حکومت سره یې کار کاوه. د فیسبوک د څېړونکو یوې ډلې ویلي چې دا کار هغه مهال شوی چې طالبانو افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوست. فیسبوک وایي چې دغه ډله سایټ کاپي نومیږي او د فیسبوک افغان کارکوونکو سره یې د ځینو ویب سایټونو لیکنو یا تړونې شریکول چې مالویر یې درلود او له همدغې لارې یې د خلکو وسایل څارل. دغه ډلې په کابل کې د اردو، پولیس او ملي امنیت په ګډون د افغانستان پخواني حکومت پورې تړلي کسان هدف ګرځولی وو. د فیسبوک اداره وایي چې دغه ډلې د پاکستان څخه فعالیت کاوه او د ځوانو نجونو او اکاونټونو او صفحو په جوړولو سره یې د پورته یادو شویو کسانو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره هغوی ته بېلابېل لنډ پیغامونه لیږل او بیا یې د دوی د موبایلونو له لارې معلومات ته لاسرسی مونده. سرل دی چې د کابل د مخکني حکومت د سقوط او طالبانو واکمنېدو په مهال د ګوګل، فیسبوک، لینکډ ان او ټویټر په شان کمپنیو د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځینې ګامونه واخیستل، خو بیا هم د هیکرانو لخوا دغه ډول فعالیت پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. فیسبوک ویلي چې د سایټ کاپي ډلې له منځه وړلو څخه وړاندې یې د دغه ډلې ټول معلومات د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي دي. قدرمن لیدونکو زموږ پیغام تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.